د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند له لوري له کابل څخه د میدان وردګ د سیدآباد ولسوالۍ تر ټوپ دښتې د دویم سړک د لومړي او دویم فاز کار پیل شو. په همدې موخه جوړې شوې غونډه کې د میدان وردګ والي قریب اختیار معاذ او د کابل والي مولا امین الله عبید ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل د خوښۍ ځای دی چې نن د جنوب ولایتونو د سړک یوې لویې پروژې پرانسته کوو چې په دې سره به د ګڼ شمېر ولایتونو ترانسپورټي ستونزې حل شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند په دې تړاو جوړو شوي مراسمو کې وویل چې د غزني او کابل ترمنځ د دویم لاین سړک جوړول د مرکز او سویل ترمنځ د نښلېدو بنسټیز پل دی چې په رغېدو سره به یې سوداګریز فعالیتونه اسانه، د توکو د لیږد وخت او لګښتونه کم او د دې لارې مسافرو ته اسانتیاوې برابرې شي. مولا عبدالغني برادر اخوند زیاته کړه د کابل کندهار لویه لاره به د مرکز او سویل پر نښلولو سربیره له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو سره سوداګریز مسیر لا غښتلی کړي. د ټولګټو چارو وزیر الحاج مولا محمد عیسی ثاني وویل چې د دغه سړک د جوړېدو بودیجه د حق العبور له لارې ورکول کیږي. کابل غزني دویم لاین سړک 111 کیلومتره اوږدوالی لري چې په اوږدو کې 9 لوی پلونه او 1504 پلچکونه جوړیږي. پوخ شي خلکو ته به ډېر سهولت شي. اوس ګوره دغه یو لاین پخوي هغه ځای کې لاره بنده وه 2 ګنټې موږ دلته ولاړو. که دغه جوړ شي ترافیکي پیښې به هم کې کمې شي او خلکو ته به ډېر زیات سهولت شي. سهولتونه خو د خلکو لپاره زښته ډېر دي. موږ او تاسې وینو چې ګوره دا سړک خام ده، پکې حادثات هغه بل کې زښته ډېر دي، یعنې روزانه 2 ټکره 3 ټکره چاپه هغه سړک یو طرفه ده، یعنې دې باندې د څو ولایتو لاره ده او سړک وړکی ده، ګڼه ګوڼه زیاته ده، نو خامخا ټکرونه زیات دي. که دغه پوخ سي انشاءالله حادثات به کم وي، د خلکو مشکلات به نه وي، نو هر څه ته به انشاءالله. دغه راز د میدان وردګ ولایت ولسونو په استازولۍ د علماو شورا رئیس شیخ عبدالهادي فضلي د امارت مسؤلینو د بیارغونې پروژو پلي کولو برخه کې د همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړ. په ورته وخت کې د پلي کوونکو شرکتونو رئیسانو انجینر حسیب الله کلیمزي او انجینر شفیق الله یارمن وویل دا سړک به په نړیوالو معیارونو سره د 3 کلونو په موده کې بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.